د زرغون تلویزیون قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. نن موږ او همکاران مو خوست محبس ته راغلي غواړو د زندانیانو سره له نږدې وګورو د زندانیانو د ستونزو، روغتیا، خوړو او همداشان د زندان د مسؤلینو د چلند په اړه له هغوی سره خبرې وکړو. نو له موږ سره واوسئ او خپرونه تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو دلته موږ سره ورور ده چې خپله د زندان مسؤل ده، نو دا به موږ ته رهنمایي وکړي چې چېرته لاړ شو، د کوم ځای څخه معلومات راواخلو، تاسو ته یې وسپارو. ورور سره غږي. وروره نوم څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې زین الله عمر ده او د خوست محبس امیر د کشف یم. نه موږ تاسو هغې ته لاړ شو کوم ځای کې چې بندیان اوسېږي، توقیف بلاک ته لاړ شو. درنو لیدونکو له موږ سره پاتې شئ او موږ تعقیب کړئ. درنو لیدونکو راغلي د ورور سره غواړو خبرې وکړو د دوی د ژوند په اړه، همداشان په کوم جرم دلته راغلي دي او د دوی څخه د زندان د وضعیت په اړه خبرې وکړو چې په کوم وضعیت کې دي دوی سره د سرتیرو او همداشان د مسؤلینو چلند څنګه ده. نو د دوی ورور سره خبره پوښتنه وکړو. سلام وروره، نوم وعلیکم السلام. میر ادم خان زدران. زدران صاحب څومره وخت کېږي زندان یاستئ؟ 6 میاشتې. 6 میاشتې؟ او 6 میاشتې مې کېږي. کوم جرم باندې دلته راغلي یاست؟ او والله د موادو مخدرو په جرم باندې راغلي یو. چا سره مې سمه میله وه، موټر کې څه مواد مخدر چا راته ایښي وو، د ایښې په جرم راغلي یو. تقریبا محاکمې مو شوې دي؟ او محکمه مې بله ورځ وشوه، محکمې برات کړی یم. یعنې برات یې درکړی؟ او برات یې راکړی دی. پر څومره وخت کې به دې نه انشاءالله خوښه شي؟ بس د 4-5 ورځو کې به انشاءالله خوښی شم. دا ورور زمونږ چې د مواد مخدرو په تور نیول شوی درنو لیدونکو، نو په همدغو نږدې وختو کې به له زندان څخه خوشې شي او برات د محکمې له خوا نه برات ورکړل شوی ده. ګرانه ورور، د امارت اسلامي سرتیرو مسؤلینو څنګه چلند و تاسو سره؟ والله تر اوسه خو یې ښه چلند را سره کړی دی، تر اوسه یې بد چلند دی را سره کړی. څوک چې بد چلند کوي دی سره هر څوک بد چلند کوي. دوی اوسه پورې زموږ سره ښه دي، موږ ته اوسه پورې ترخه خبره هم نه ده کړې. یعنی دو چلند تاسو سره تر فعله نه ښه ده او تاسو سره مثلا کوم رنګ چې باید دو چلیږي، کوم رنګ چې اسلامي امارات سرتیري باید د تاسو سره رویه وکړي، په همغه شکل روان دي؟ او په هغه شکل روان دي. ډېر ښه چلند کوي، د ښو خلکو سره ښه چلند کوي، نو د بدو خلکو سره خو هر څوک بد چلند کوي. نو دولت څخه مو هیله څه ده؟ څه غوښتنه لرئ درې نور زندانیانو ته د نورو دولت څخه؟ بس د دولت سره نوره کومه هغه نه لرو. د دولت نه موږ دا هیله لرو چې دلته ډېر بې سرپرسته خلک پراته دي، د بې سرپرسته خلکو غم باید وخوړل شي محکمو کې. محکمې باید په دې باندې غور وکړي چې د بې سرپرسته خلک ټول محکمې ته راجع کړي. نړۍ مننه وروره. مننه، ستاسو څخه مننه. درنو لیدونکو له موږ سره اوسئ. دلته نور زندانیان هم دي، موږ غواړو د هغو سره هم خبرې وکړو، د هغو د ژوند په اړه، همداشان د هغو اوسني وضعیت په اړه چې دلته څه تېرېږي د هغو سره خبرې وکړو. نو د هغو د صحت په اړه هم خبرې کوو. نو له موږ سره پاتې شئ او خپرونه تر پایه وګورئ. لیدونکو دا د اوس غواړو د بل ورور سره هم خبرې وکړو چې دا هم دلته زنداني ده، نو غواړو دو سره هم خبرې وکړو. وروره مهرباني، نوم څه ده؟ نوم هارون قلعت. هارون ورور سره غواړو د دوی د وطني وضعیت په اړه چې دلته په کوم جرم راوستي دي او څومره وخت کېږي زنداني د خبرې وکړو. هارون صاحب دا راته څومره وخت کېږي دلته؟ ما تقریبا 3 میاشتې کېږي. 3 میاشتې؟ په کوم جرم یې راوستي؟ ما شخصي مشکل دی. شخصي مشکل؟
نو د امارات د سرتیرو څخه څومره راضي یاست چې تاسو سره ښه چلند کوي خراب چلند کوي کومه غوښتنه لرئ کوم انتقاد لرئ که هر څه لرئ کامره ستاسو په خدمت کې ده موږ ستاسو غږ تر مسؤلینو پورې رسوو امارات خو موږ سره ډېر ښه چلند کوي خپل تقسیم اوقات لرو درسونه وایو شروع کړی مې دی مازدیګر ګهیز تر اووم صنف پورې مې ټولګی هم جوړ کړی دی صنفونه وایو درس نو انشاءالله داسې مشکل نه لري چا سره ډېره ښه رویه کې ښه ګزاره کوي خیر تاسو د ښوونځي یادونه وکړه ښوونځی دلته استادان درته کوي که خپله خپله جوړ نه استادان شته د امارات اسلامي له خوا نه استادان ټاکل شوي امارات اسلامي له خوا نه استادان شته درس سره ته وایو ښه ډېر ښه اصلا څومره قید تاسو باندې ختلی څومره وخت کېږي قید خو تر اوسه نه دی ختلی نه به مخکې نه پاته لاګي انشاءالله ګزاره کې مشکل نشته ټول یو رقم دی چا سره بده رویه نه کړي ښه رویه کړي نو یعنې کوم ستونزه نه لرئ او کوم شکایت هم نه لرئ نه کومه ستونزه نه لري دا د زړه نه وایي زړه نه وایو بالکل نو تاسو په وروستیو کې خپل فامیل ته د خپل ولس ته څه غوښتنه لرئ او همداشان وروستی پیام مو څه ده مې خو دا غوښتنه لري باید خلک دلته د مواد مخدره باندې زیات دي باید مواد مخدره ونه کاروي خپل وطن ته خدمت وکړي باید باده ګزاره رویه ونه کړي چا سره نو په دې هیله تاسو اواز به مسؤلین اوري او تاسو فامیل به هم تاسو ګوري نو تاسو ته به دعا کوي تاسو به په دعاګانو کې یاد ساتئ خبرې وکړو وروره نوم مو څه ده نوم مې صمد تڼای ده تڼای وروره په کوم جرم دلته راغلی یاست مواد مخدره څومره وخت کېږي 15 میاشتې کېږي 15 میاشتې کېږي چې دلته راغلی محکمې مې درسره شوې یوه محکمه مې شوې ده څومره قید در باندې ختلی ده که تر اوسه یې پته نه ده لګي 13 میاشتې قید یې کړی ده دویمه محکمه یې نه کړې ده خو فیصله نه ده شوې فیصله چې وشي انشاءالله خلاصېږم ډېر ښه تڼۍ صاحب دا راته ووایه دلته ډوډۍ پر وخت راسره رسېږي که نه خواړه مو څنګه دي څه شی چې مثلا که کومه ستونزه وي خوړو کې یا کومه بله ستونزه لرئ موږ ته ویلی شئ موږ غواړو تاسو غږ تر مسؤلینو پورې ورسوو او دا زموږ مسؤلیت د هر څه ستونزه لرئ او که خوشحاله سئ هر هغه څه چې مو فکر کې دي او واقعیت دې موږ سره کولی شئ شریک نه بالکل میگه مړی سیستم ښه فعال دی هر څرڅي مړی وریژه غوښه مقصد مړی ستونزه میږ نه لري بیا چې میږ ولري بیا میږ خپله ستونزه شریکوي مړی ستونزه میږ انشاءالله دلته نشته یعنې د ډوډۍ کومه ستونزه نه لرئ چې تاسو ته مثلا په وخت خو به ډوډۍ رسېږي بالکل ښه ټیټ ښه صحیح څنګه خوړو باندې مړېږي نه مړېږي کوم ګزاره مو کېږي ورسره که کمه ده ویل نه مړی خو چې نه وي بیا خو ژوند ډېر نیمګړی دی مړی خو هر څه راسي چې موږ ته مړی نه ورسېږي نو بیا خو ته څه یې چې سړی مانځه ځي نه مطلب مې د ګزارې څخه و یعنې ځینې کې ډېره کمه ورکول کېږي چې څنګه په وخت سره هغه مړی تاسو درکوي تاسو پرې ګزاره کېږي تاسو وخت تېرولی شئ پرې تاسو صحیح مړوي که نه بالکل ښه صحیح هر څه ښه ډېر وي نو ستاسو غوښتنه د امارت اسلامي څخه څه ده څه غواړئ ترې میگو اسلامی امارات نه څه نه غواړي اسلامی امارات چې د کوم حالات په افغانستان کې خدای د دغه نه حالات روالي نه را جنگ نه مشکل نه میګ ډېر ستړي چې دا کوم حالات دي خدای دې په دغه زنده ودروي ان شاء الله اسلامی امارات نه میګ دا غواړي چې د کوم سیستم کې مغی چې نیولای دا اخلاق نیولې دي باید دغه اخلاق ونځي ان شاء الله افغانستان جوړ ده ډېر ښه نو ته وروستۍ پوښتنه که تاسو څخه وکړم نو دغه نورو وروڼو ته چې دغه کاروبار کوي د موادو مخدرو هغوی ته مو پیام څه ده څه غواړئ هغوی ته ووایئ میگو دغه پیغام لري میگو ټول افغانستان ملت ته چې مقصد عموم کې باید نشهي توکي باید ونه څکوي دا بان شي نه را میگو چې نه غواړي بالکل انشاءالله چې د مواد مخدر بان شي دا به ښه وي نو څنګه که دې نه خوش شي انشاءالله بیا به دا کاروبار ته مخکې که نه کوي
ان شاء الله میک به داغه چې دام په زړه وي د خیس په مبس کې چې میک باندې دا خپل داز کې لکه یو مندرسه یا یو مختاب چې وي میګ ارسنه ان شاء الله روغ رمټ شوی ان شاء الله مننه تاسو مننه ژوند درنو لیدونکو له موږ سره پاتې شئ یا موږ به نورو ورونو سره هم خبرې وکړو همداشان به د تمخانې ته هم ورشو د روغتیا باڼه ته هم ورځو چې چېرته دو روغتیایي وضعیت تر نظر لاندې نیول کېږي او صحت دو خپله هم یو صحتخونه لري یعنې شفخانه لري ډاکټرانو سره به هم وغږېږو نو له موږ سره پاتې شئ درنو لیدونکو دلته یو بابا څنګه مونږ راغلو چې د زنداني دلته د خپله هم په یواز دلته راغلی غواړي د خپل زنداني سره یې وکتل نو له دو سره خو به وپوښتو چې د سرتېرو چلند له دو سره څنګه و دو په کومه سپدا کې دلته راغلل او آیا په اسانۍ سره دلته داخل شول آیا دو سره د سرتېرو چلند څنګه و او همداشان یې وکولی شول د خپل په یواز سره وویني او که نه حاجي صاحب مهرباني نوم مو څه ده خانماد حاجي صاحب دا راته ووایه د تاسو چې کله راتلی آیا د امارت اسلامي سرتېر لخوا یا د زندان مسؤلینو لخوا تاسو سره څنګه رویه وشوله میزه ښه رویه وشوه بیخي ښه په صحیح صورت سره یې داخل کړو روغلو که خدای کېدله ته چا سره ظلم زیاتی نشته خپله طریقه سره چلېږي خلک خواشودي سره دا کومه هغه خبره نه ده خپل اسلامي امارت هغه په قانون دی کوم شی چې ښه هغه خو که څوک ونه کړي خو ګناهګاري کوي که طالب یې ونه کړي ګناهګار دی که هغه یې ونه کړي ګناهګار دی سبیل الله ونه کړي ګناهګار دی دا ښه چلند یې سره وکړه ښه چلند کېږي چا سره ظلم زیاتی نه کېږي تر موږ سره که وغږېږئ دلته چې راتلئ د زندانیانو مسؤلینو تاسو سره کومه ستونزه جوړه نه کړه نه ما سره هېڅ ستونزه نه ده جوړه ما سره ډېره ښه رویه کړې ده تر دلته چې راغلی د دو چلند څنګه تاسو سره و او همداشان ته په راحتۍ سره مو خپل بندي سره وکتل وم لیدل او که نه ښه مو وکتو ومل 100% ښه شوی دی ډېر ښه شوی دی ما ځای نشهیي و خو اوس ډېر ښه دی ښه غوړ شوی دی ښه شوی دی دا په کوم تور باندې دلته راغلی ترور دا په دا تور غلی چې د تلیفون بل چا نه وخوستی و د خپله نشهیي و خو بل چا نه یې تلیفون وخوستی و هغه تلیفون د غلې وختو بیا هغه سړی ورته وخیال چې دغه نه مې وخوستی دی هغه به زه بندي وي دی بندي دی ښه دواړه نفر همته بندي دي دواړه به بندي وي دا قید پرې ختلی ده او که نه نه دی پختلی محکمې څنګه روانې دي نه محکمې مو خپله پر یخی وم چې ما که چې ښه شي لکه جوړ شي زه خپله د یکې ځای لرم تاسو خپله دا دلته بندي کړی بس دی نیولی دی خو زه یم چې خیر د کېدی وي لږ به ښه شي شي مشي ډېرې پر یخې دي ډېر ښه دی ډېره مننه طالبانو نه ډېره چې د ماضي سره ډېر مرسته کومک کړی دی تاسو خوشحاله یاست ډېر خوشحاله یو ډېر زما ورونه دي دا ټول الله مننه ترورې خیر اوسئ کوم دي ته زه د بخښم کوم راشو د زندان سره مو ولیدل اوس کوم بخش ته مونږ ورشو کوم بخش ته ولاړ شو مونږ لاړ شو د صنعتي بخش ته دلته کوم بندیان چې په خیاطي یا بل کوم بخش کې کېږي که نه هغه ته مې د بل بخش د صنعتي په نامه هلته له خپله ماشین اخیسته هغه له خپله رضي عمل کړ خپل مسلک کې کار کوي کالي ګنډي یا بل څه مسلک هغه ولري هماغه مسلک کار کوي اوس ورسو صنعتي ته درنو لیدونکو اردو صنعتي بخش چېرته چې زندانیان بندیان د خپل مسلک کې کار کوي هر یو د هغو ته ځانګړی مسلک ټاکل شوی تر څو د بند خونو په تړاو او انداز شان د نور کارونه هم یاد کوي له موږ سره پاتې شئ تر څو تاسو ته ډېر څه در وښیو دا ورونه چې ټول وینې دوه پیوزان دي هلته ورځي د خپلو بندیانو سره له نږدې څخه ګوري له موږ سره اوسئ
زندانیانو عملي زده کړه لپاره کوم یو چې هغه کوم څه کې مهارت لري نو دلته هغه د خپل مهارت په کار اچوي او خیاطي کوي. نو دا د بندیانو خیاطي خونه ده چې دلته راځي هغه خیاطي کوي. همداشان استادان نیول شوي ورته استادان هغو ته زده کړه ورکوي. نو د دوی دا عملي خونه ده دلته غواړي چې خیاطي وکړي او خیاطي زده کړي چې کله قید موده پوره شي او هغوی به دځي نه چې کله ولاړ شي نو د یو کار زمینه به ورته مساعده وي چې د خپل کار وکړي. عمري صاحب دلته زندانیان خپله راوړل کېږي یا استادان چې دي نور ورته نیول شوي دي که څوک دي؟ دلته خپل په بندیانو کې استادان شته داسې خلک بندیان دي چې هغه په خیاطۍ کې خپل استادان شي بیا هغه زموږ په خیاطۍ کې استادان یا خیاطي یا هم دلته راولو باید نور که څوک شاوخوا سره بیا هم دلته راشي یعنې خپله زندانیان چې دي یا بندیان چې دي هغو خپل استادان پکې کوم کسب چې یا دي هغوی نورو ته هم ورکوي. بغیر د خیاطۍ نه کوم بل خونه شته دی چې هغوی بغیر د خیاطۍ څخه کوم بل بخش کې مهارت حاصل کړي او کار وکړي؟ تر اوسه خو نشته خو که چېرې بندیان وغواړي چې په کې بخش کې مسله کوم ده غواړي چې کار کې وکړي ورته جوړوای شو که چېرې بندیان وغواړي. همداشانته زموږ هلته چې بندیان سره مو خبرې وکړه هغه ویل چې موږ ته درس هم راکول کېږي. درس موږ تلفظي امیر لرو هغه ورځي عقیدوي امیر لرو هغه ورځي یو ترجمه ورته کوو نور درسونه ورته وایي دغسې. نو د نه بعد به عمر صاحب چېرته ولاړ شي؟ د نه بعد به ولاړ شو صحي بخش درنو لیدونکو له موږ سره پاتې شئ ورځو صحي بخش هم ګورو تاسو ته معلومات درکوو چې په صحي بخش کې څه روان دي. له موږ سره اوسئ مهرباني. درنو لیدونکو دا د خوست مابس کلینیک ده چې دلته موږ راغلي یو ډاکټر صاحب هم موږ سره ده. ډاکټر صاحب تاسو ښه راغلاست وایي ستړي مه شئ. نوم مو څه ده ډاکټر صاحب؟ مو نوم ډاکټر صدیق الله منیب یم د خوست ولایت د پریزن هیل کلینیک امیر یم. ډېر ښه. ډاکټر صاحب دا راته ووایه دلته د زندانیانو وضعیت څنګه ده؟ صحي وضعیت یې څنګه ده؟ انشاءالله وضعیت ښه نو ښه دی تداوي کېږي په خپل وخت باندې ډوډۍ ورکول کېږي کوم لازم خدمات چې دي ترسره کېږي نو بالاخره بیا هم یو زندان دی که نه په زندان کې خو څه الواوې څوک نه وي شي زندان دی نو دا که راته ووایې ډاکټر صاحب د دو تداوي په بشپړه توګه دلته کېږي هغه امکانات دلته موجود دي چې دو تداوي وشي؟ او هغه دلته یوازې موږ سرطان مریضون او پي ډي مریضون دلته تداوي کېږي. هغه مریضان چې د معایناتو دپاره پیشرفته معایناتو ضرورت لري هغه موږ KPH یعنې د خوست پرانس هسپتال ته موږ ریفر کوو. پرایویټ یعنې دولتي ته؟ دولتي ته. ډېر ښه. که زموږ کتونکي چې دي ځینې بیا نه پوهېږي د دغه خاطر باید ورته په ځای سره ووایو. درنو لیدونکو د ډاکټر صاحب له موږ سره ده دې څخه به دا هم وپوښتو که احیانا د کومو مریضانو او یا هم د زندانیانو وضعیت خراب وي نو په کوم شرایطو کې دلته هغه ایمرجنسي یا هم ضروري ادویات شته دي چې ورکوي که نه؟ بله موږ هغه څه چې ورته شد ضرورت وي عاجل وي هغه موږ دلته تداوي کوو. که بالفرض دوی بعضې مخکې مې اشاره وکړه چې که پیشرفته معایناتو ضرورت وي دلته موږ امکانات نه وو نو بیا یې موږ د خوست ولایتي روغتون ته ریفر کوو. نړۍ مننه تاسو ډاکټر صاحب خوشحاله شئ.
لیدونکو عمري صاحب له موږ سره ده د څخه پوښتنه کوو چې د دې نه بعد به چیرته ځو او دا موږ کومو خواته رهنمایي کوي عمري صاحب چیرته به د ولاړ دې نه وروسته به موږ تاسو د لوجستیک بخش ته ورسو یعنې تامخوري او ډوډۍ د شام خواړو پر مربوط راځي لوجستیک بیخته درنو لیدونکو له موږ سره اوسئ تر څو نور معلومات تاسو ته په کمرې مخې ته راولو تاسو ترې خبر کړو له موږ سره اوسئ درنو لیدونکو دا لوجستیک بخشونه ده چې موږ سره مدیر صاحب هم شته ده د لوجستیک د خوړو همداشان د هغه څه چې د لوجستیک بخش مربوط کېږي د دوی څخه به معلومات واخلو نو له موږ سره پاتې شئ سلام علیکم مدیر صاحب جوړ اوسئ په خیر تاسو جوړ اوسئ په خیر اوسئ مهرباني نوم ووایه مدیر صاحب نوم مې زرګل ده امیر د اشاد مابس د خوست یم ډېر ښه مدیر صاحب څنګه ده وضعیت دلته څنګه ده د لوجستیک بخش وضعیت څنګه ده دلته الحمدلله دلته هر څه نورمال دي قراردادونه شتون لري بندیانو ته او همدارنګه پرسونل ته غوښه شی اکمال کېږي داسې خاص څه ستونزه نشته دغه لکه خوړو یې او همداشان د نور کوم مواد چې ضرورت دي په وخت رارسېږي دلته او دلته روزانه موږ تابلو لرو هم د مابوسینو لپاره لرو هم د پرسونل لپاره هم د زنانه د طبقې لپاره همداشان هم د اطفالو لپاره درنو لیدونکو دا ورور زموږ د لوجستیک بخش مدیر و نو تاسو سره به ځو دا ورور به موږ ته نور هم راهنمایي کوي ماري صاحب هم هلته موږ ته منتظر ده ورځو به د داخل د لوجستیک موادو څخه به هم دیدن کوو بعد د هغې نه به ځو د خوړو لور ته هغه ځای ته چې هلته اشپزخانه ده د بندیانو لپاره خواړه تیارېږي نو له موږ سره پاتې شئ درنو لیدونکو دا یم د هغه مواد دي چې دوی ته ورکړل شوي د لوجستیک مربوط کېږي نو په دې کې کوم د کور چې مونږ وینو غوړي دي همداسې وریجې دي اوړه تر مختلفو کورونه کېږي لوبیا بوره نو دې هکله به د مدیر صاحب ته راغلم مدیر صاحب کوم مواد دلته دي تاسو سره فعلا په دې لوجستیک ګودام کې د موږ بخش کې خو چې ده د روب اکمالات کېږي روب به 3 میاشتې 3 میاشتې اکمالات شوي دي غوړ دي وریجه ده لوبیا ده دال دي همدارنګه شین چای ده چې ریاست له موږ ته راکړل شوی ده فوقالعاده همدارنګه وچې شیدې دي او نمک طعام ده مالګه داسې نور څیزونه دي د نشوي موادو درنو لیدونکو دا لوجستیک بخش ده چې دلته دوی ته مواد ورکړل شوي دي او دغه مواد نه دوی استفاده کوي نو عمري صاحب څخه به وپوښتو چې د دې څخه بعد به موږ چېرته ځو عمري صاحب د دې نه وروسته به تمخانې ته لاړ شو کوم ځای کې چې بندیان او د مابس نظامي پرسونل ته ډوډۍ پخېږي درنو لیدونکو ورځو د مابس تمخانې ته هغه ځای کې چې بندیانو ته خواړه پخېږي او جوړېږي نو د هغه وضعیت به هم وګورو له موږ سره پاتې شئ
ته د هر یو سرټیو دی معلوم ده چې دوی کې افسران کېږي جوړې لپاره همداشان د طالبانان د دوی کې مثلا سربازان دي همداشان د هر یو جدا جدا ځای ټاکل شوی د دوی طالبخانه ده چې دلته خواړه تیارې کېږي او هغوی ته رسول کېږي او خواړه خوري د همدغه طالبخانې نه د بندیانو ته هم خواړه وړل کېږي نو موږ سره پاس شو راځئ درشي مو وکړې ده ته وغوندم دا درنو لیدونکو طالبخانه ده چېرته چې خواړه تهیه کېږي خواړه جوړېږي دوی ته او دې ته کېږي او دا هم زمونږ او دا هم اشپزان دي خواړه تهیه کوي دا اول چې دا به طالبخانې معلومېږي او دلته دیګ ورته پخته کېږي وریجه غوښه او کچالو د بندیانو او د پرسونال دغه چې نه دلته توزیع کېږي دواړه ته په مجلې شو په خوړو کې فرق شته د خوړو کې فرق شته بندیانو ځان ته دیګ ده او د پرسونال ځان ته دیګ ده درنو لیدونکو تاسو سره باید شریک خواړه به هم تاسو شریک کوئ دونه مخکې به راشو د ورور سره به هم خبرې وکړو له موږ سره راځئ سلام علیکم وروره جوړ به ښه ښه پرې جوړ سره نوم مو سره ورور کولی شریک نه راشي موجب رحمان صاحب دنده تکده دلته څنګه د کوم موادو څخه کار اخلي زیاتره آیا په کوم شکل بندیان ته خواړه پخوي کوم شکل نورو افسرانو او رسمي خلکو ته خواړه پخوي فرق څه ده پکې ډېر زیاتره یعنې په خوړو کې فرق نشته ده لیدونکو ته بل ورور هم موږ سره ولاړ ما په دا اشپز د سلام راجوړ اشپز مدار ده اشپز مدار هغه تر به هم دا ورور خپل ته ده بس همکاري په موږ د تپاس هغه کوو مړه مړه دا ضرور د میوو مسؤل د میوې شان ورته جوړوي همدا شان ته دا د مابس اشپز ده خواړه د دې جوړوي دته څخه به هم او کله سره به هم وګورو نوم یې حضرت خان مبارک صاحب تاسو دلته خوړو په اړه څه ووایئ څه پخوئ دلته او څه پخېږي د ځوانانو لپاره د هغې فرق چې دی د زمیانو پورې هغه دی د دغه غوښه دی په دې کې 3 وخته غوښه دی نور هغه د سعودي موجوده شي او د هغوی لوګون د بندیانو ته بیا بدلول کوو کله لوبیا وي کله ګوپه وي کله پلک وي کله بل شی وي ورته بدلوي همداسې د پرسونال چې دی په دې کې 3 وخته غوښه لري 3 وخته بیا ګوپه یا کچالو تقریبا لوبیا دا بندیانو هم وخت شته ورته که نه شته د بندیانو په تقریبا 3 هفتې 4 هفتو کې چې ته غوښه وروړي کې غوښه دوی داسې وي چې امکانات نه لري داسې پیسې نشته یعنې که امکاناتو ته برابر شي غوښه غوښه به ویلې وي نو مخکې جمهوریت واګه اوس خو داسې دی چې ته پخپله پوهېږې چې یو کور چې جوړېږي نو ډېر مصرف کېږي ډېرو کې نو اوس دوی په دا وخت کې داسې پیسې نه لري بودیجه نه لري چې یار سړي ته خپل ورسي اوس منډه لیدونکو نو مبارک صاحب موږ ته رهنمایي وکړه ویلی چې د زندان د مسؤلینو او همداشان د بندیانو خواړه فرق کوي نو تاسو ته د زندان د مسؤلینو او همداشان د بندیانو خواړه درکوم له موږ سره راځئ همداشان دا خواړه چې تاسو وینئ لیدونکو دا د زندان د مسؤلینو لپاره تهیه شوي دي دا خواړه چې پر دې کې غوښه وریجې سبزي یا ترکاري همداشان میوه او یوه ډوډۍ ورکول کېږي او دغه بل تاسې ګورئ دا د زندانیانو لپاره تهیه شوی ده چې پر ده کې داسې وریجې دي او کچالو دي او مړۍ ده ډوډۍ ورسره ده نو دا هغه خواړه دي چې دوی ته ټاکل شوي دي 2 ورځنی 3 وخته ورکول کېږي 3 وخته ډوډۍ ورکول کېږي ځینې وختونه بیا د زندانیانو لپاره میوه هم وړل کېږي مبارک صاحب هغه د شپې لخوا ورکول کېږي میوه چاته بندیانو ته میوه نان خدا دوی خپل چې کوم ورکوي امکانات کوم سامان چې وړي نو دوی دومره شی وړي چې وي نو میوه بندیان ته میوه نشته نو د مبارک صاحب خبره فعلا بندیانو ته میوه نشته هغه دومره راوړل کېږي چې مسؤلینو ته ورکول کېږي
نو د دوی پر وینا دوی وایي چې که بودیجه مونږ ته تصویب شي بودیجه مونږ ته راکړل شي نو بندیانو ته به غوښه هم ورکړل شي همداشان تاییدو هغه مهال ویش ورته جوړ کړی ده د تمخورۍ لپاره غذا لپاره نو خوړو لپاره هغوی ته غواړي چې پکې میوه او همداشان سبزي داشان پکې هم اضافه کړي له مونږ سره پاتې شي وردو د مابس مدیر صاحب سره د هغوی سره مرکه لرو چېرته وځو د زرغون تلویزیون قدرمنو لیدونکو راغلیو د مابس مدیر صاحب مولوي فضل الرحمن څنګه نو له ده څخه به د زندانیانو وضعیت په اړه او همداشان زندانیانو په اړه معلومات ترې واخلو او تاسو سره شریکو مولوي صاحب که د زندانیانو په هکله موږ سره وغږېږي دلته کوم زندانیان دي د کوم مثلا تعداد د کومو ډېر ده سیاسي زندانیان شته نشته همداشان په کومو جرمونو زندانیان دلته راوړل شوي په اول قدم کې اماباد خوشحاله شو چې تاسې د اوسني حالاتو کې د مصرفیاتو کې تاسې موږ ته راغلی موږ ته مواخر کړو ښه راغلاست یې زندانیان خو تقریبا دلته د 215 خوشو کې موږ زندانیان لرو په دا کې مختلف جرمونه لري د تیر په پرتله نسبت زندانیان اوس ډېر ښه دي یعنې اسلامي اماراتو په عموم کې څومره توجه چې زندانیانو ته کړې ده بل کوم داسې هغه ته یې نه ده کړې لکه دی چې کومه توجه چې زندانیانو ته کړي هم د دوسیو په برخه کې او هم د صحت په برخه کې او هم د عاشې په برخه کې هم د تعلیم او تربیې په برخه کې همداسې رقم ته د ورزش په برخه کې یعنې ټوله اسانتیاوې کوشش کوي چې دی ته موجود یادي او نور اسانتیاوې هم ترولي ډېر دغه کوم زندانیان چې دلته راغلي دي اکثره په کومو جرمونو دلته داخل شوي دلته راوړل شوي دلته اکثره د سرکت بندیان دي او مواد مخدر دا ډېر دي یعنې سرکت اووه شپېته کسان موږ دلته د سرکت په موضوع کې ښکېل دي دغه بندیان لرو او مواد مخدرو شپېته نفره موږ لرو همداسې رقم ته 3 کسه احتیاطګر لرو یو 30 کسان هغه د قتل په موضوع کې موږ سره دلته هغه دي بندیان دي او نور باقي نه 50 نفر هغه په مختلفو جرمونو بندیان شوي دي دلته ښځینه زندانیان هم شته دي ښځینه زندانیان هم شته تقریبا 14 کسان دي هغه بعضې اخلاقي فساد نه تورن دي بعضې کورنۍ مشکلې وي د دوستانه د خپل منځ کې دوستۍ په مقابل کې بعضې مشکلې وي عارضې دلته پرتې وي د توقیف لاندې وي د ښځینه زندانیانو لپاره داسې ښځینه مسؤلین شته ورته چې هغو مراقبت وکړي مثلا د هغوی تلاشي په کله مثلا که چېرته دوی په وطن راځي نو ښځینه مسؤلین ورته شته دی چې د هغو څخه ورته خدمت وکړي د هغو کومک ورسره وکړي راتګ بخش کړي همداسې تلاشي بخش کړي او همداشان د هغو تمخورۍ په هغه کې موږ د ښځینه بندیانو په باره کې 4 کسه ښځینه پولیس لرو چې هغه د دې خدمت کوي او د غوښتنې چې کومې وي هغې ته رسیدګي کوي مثلا محکمې ته ځي 2 پولیس ورسره ځي هم چې شفخانې ته ځي هم 2 پولیس ورسره وي هغه ښځینه پولیس نو ټول خدمات ته نظامي مجاهدین یا نظامي کسان یا دغسې کسان بلکل ولته نه داړه مهر لاګ نشي تللی کومه ستونزه چې وي هغه د ښځینه پولیسو سره شریک کړي ښځینه پولیس بیا د کوم د توقیف مسؤل چې د هغې سره شریکوي نو ستونزې ورته حل کېږي نو دې ته کوم داسې ستونزه نه وي د خوراک په اړه که وغږېږي مولوي صاحب خوراک د تیر نظام یا د تیر په پرتله اوس بیخي ښه ده 90 افغانۍ تقریبا یوه بندي استحقاق ده نو موږ چې څومره توقیف ته ورکوزېږو د بندیانو احوالو فالو نو اوس بیخي ښه دي آینده کې کیدای شي نور ښه شي دا ستاسو خبره تر راځم مدیر صاحب مولوي صاحب داخل کې مونږ چې پوښتنه وکړه نو هغه ویلې چې په تیر نظام کې چې زندانیانو ته غوښه هم ورکول کېدله میوې هم وې
بیا چې کله موږ برآورد وکړو هغو ته یوازې خواړه ورکول کېږي خو میوه او همداشان غوښه ورته نه ورکول کېږي. په دې اړه که وغږېږئ. خو همه مخکې خبره درته وکړه چې 90 افغانۍ د فی نفر استحقاق ته موږ ته د ریاستي طرفه نو آینده کې کیدای شي د هغه فیصدي لوړه شي. نو اوس په الحال دغه شیان شته، کیدای شي آینده کې د هغه شته چې د غوښه په هفته کې 2 ورځې ته اجرا شي، همداسې رقم ته میوه ونه بله ورځو ته اجرا شي. مکتوب غوره ده انشاء اوسه پورې اجرات کړي نه دي خو انشاءالله اجرات به پوه شي په دې برخه کې. دغه زندانیان که خو تاسو سیاسي زندانیان نه لرئ که نه؟ نه الحمدلله اوسه پورې موږ یو سیاسي بندي ثبت نشته. ټول همدغه دي؟ ټول دغه د سرقت ولا د مواد مخدرو او نور مختلف جرمونه دي، حقوقي موضوعونه دي، دغه بندیان موږ سره دي. په دې ارتکي زندان کې د کومو نورو پروژو لخوا یا کوم نورو دولتي ځایونو څخه مرسته کېږي؟ لکه ځینې ځایو کې موږ ته معلومات راکړل شول چې صلیب سرخ هم مرسته کړې دلته اعلان کړی دی. تر اوسه پورې ارسي اتي کوي بندیان کسې داسې مرسته نه ده کړې چې هغه د خوراک په برخه کې وي یا نوره دارې سیخي برخه کې وي. دلته موږ کلینیک لرو په محبس کې، تر اوسه پورې داسې د ژمنې کړې دي خو تر اوسه پورې د کول تیر شو د ژمنې پوره شوي نه دي. نور ارسي هلته ایتي وکړي، بندیانو سم ورکړي وګرځي او ژمنه وکړي. د دې پله د پوست بلاک چې دا د لوړ د هغې برق سیستم دی په غوړه خاصه ده، هم د اوبو څه دا دی په غوړه خاصه ده او تر اوسه پورې اجرات نه دي پکړي. یعنې د کوم بندیان چې کوز توقیف کې دي دا ډېر عادي تنګ دي. موږ بار بار د نه غوښتنه کړې وه او د ریاست د محبسینو خبر کړی ده چې د پوست بلاک موږ ترمیموو او بندیان مو انشاءالله دې ته انتقال کوو خو تر اوسه پورې اقدام د یې کړی نه ده. جواب یې نه دی درکړی. په تېر کول کې خالي کمبالي بندیانو ته هڅې کې د بندیانو تعداد کم 90 نفر و، د هغې ته یې د ژمي پورې کمبالي ورته وړې وې. د یو ځل دا مرسته یې کړې ده، نور یې بیا هېڅ نه دي کړي. نه بل ارګان کوم داسې موږ ته د بندیانو په هغه کې یا مؤسسې هېڅ نه دي راکړي. ټول مسالې په دې ته دوایي نه ونیسه ان تر خوراکو چیښاکو ټول امارات په غوړو خاصې دی د محبسینو اداره یې اکمال کوي، هغه یې هغې ته راتنه کوي په محدودیه. مولوي صاحب که دې سوال ته راشو د تامخوري کې چې کوم ګاز څخه مصرف کېږي، کوم ګاز څخه استفاده کېږي، دا خپله د امارت اسلامي لخوا درکول کېږي که د قرارداد مو خپل ده او که دا هم د کوم شرکت یا د کوم بل دولتي څخه یا کوم بل ځای څخه تاسو سره مرسته کوي؟ نه، کوم ګاز د خوراکي توکو چې څومره اکمال ده د محبسینو ریاستي طرفه ده، هغې طرفه قرارداد کېږي او محبسینو ته انتقال کېږي. ټول مصارف د محبسینو ریاستي طرفه کېږي. تاسو نړۍ مننه. تاسو نه ډېره مننه. درنو لیدونکو دا وه د دې ورځې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړله. تر بیا چې زه حنیف الله ابراهیم خیل ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت ښې شېبې ولرئ. مننه.